جنرال دوستم وایي که طالبانو سره د نړۍ او ګاونډ ګزاره ونه شوه پر ضد یې ګام اخلم او افغانستان ته بیرته ستنېږم. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالی شورا په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کېږي، هغه مهال به افغانستان ته ستنېږم او د طالبانو خلاف به بیا جګړه پیلوم. ښاغلی دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د شورا په آنلاین غونډه کې وویل چې طالبانو له زوره پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د په عین حال کې وویل چې خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې شورا مشرانو چې له هیواده بهر اوسي د جمهوري نظام د پرځېدو د درېیم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړل. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.